السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې وکړي چې تاسو ټول راته جوړ روغ او صحتمند واوسئ، صحت په جامو کې انشاءالله. څنګه یاست یارانو؟ ښه یاست؟ جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ صحت مو ښه دی؟ ژوند زندګي په خیر تېرېږي؟ یاران دوستان انډیوالان ټوله جوړ روغ یاست؟ زه لږ راوتلم، تر مخه مو د رحیمي صاحب سره یو څه خبرې وکړې په لارې باندې، داسې نیم ساعت 40 دقیقې سره ګډ وو، بیخي ښه خوند یې وکړي، ښه مجلس مو سره وکړي. نو بالا رحیمي صاحب ول ما ته 2 کیلومتره لا پاته دي، بالا د خیر کور ته رسېږم. نو الله مو ښه ګپه سره وکړله. نو بیا زما هغه لږ پاته وه لار، لږ لاله راته پاته ده، بالا را روان سولم، ما ته راسه دا د پښو تګ د خیر سره وکړو. نو هلته کبابونه وخوره، هلته پښې وخوره، هلته د پښو تګ ورسره کوه نه په اشکو کې و، داسې قربان مو سمه. نو بالا راوتم، هلته وګوره دا زموږ ښار نه پخوا به داسې آل و چې څه درته ووایم، داسې بیروبار نه ساجرۍ ورته وګوره چې د هرې خوا ته ګورې، که کورونه دي که سړکان دي ګرده داسې بند دي، یو څه خلک راوتلي دي، نور ګرده بند دي. ورته وګوره بعضې دوکانه که یو دانه دوکان خلاص شي نور شی لا نشته، په اشکو کې دي ګرده بند دي. نو وګوره دا دغه دوکانونه چې تاسو وینئ بیخي ډېر دوکانونه هغسې بند سوي دي، دوکانونه بند دي، مغازې بندې دي. دا بعضې د ډوډۍ ځایونه دي چې مثال هغه ورکړلی سي ډوډۍ ځینې رااخیستی سي باید د باندې وخورئ، دننه اجازه نه لري، یا مثال دوی کور ته د رسوي هغه شان شته. نور وګوره یا دوکانونه بیخي خالي سوي دي، په کرایه بالا ورکړي دي. ګوره دا یو دوکان، دا دوهم دوکان دی، ګوره هغه دریم دوکان پسې خالي سوی دی کړ دی، ګوره دا هم بند دی. ګوره ګرده ځایو کې دا دوکانونه ګرده بند دي. احمد موسی ناصري دی، الله راودي، سلامونه خوارکۍ په اشکو کې یې جوړ یې په خیر یې ښه دې ښه دی ټیټ رایټ یې الله دې وکړي چې جوړ روغ وی. قربان شم احمد موسی جان راغلی و، مال د واده کمیس په خیر رانیسو. نو رالم دغه دوکان ته ودرېدلم، مال ته ودرېږه د احمد موسی څنګه د کم د واده کمیس یې خوښ دی؟ مال دا رقم یې خوښ دی، مثال دا رقم یې خوښ دی. ګوره شالیله دا رقم کمیس اغوندي، او بله نسته بیا دغه رقم کمیس اغوندي، او ګلالۍ بیا دا رقم کمیس خوښ دی، او څه نومیږي ګل خندانه بیا دغه رقم کالي ډېر خوښوي، او دغه څه نومیږي لونګینه و رښتیا وایي د لونګینې بیا دغه رقم کمیس خوښ دی. نو او دغه چې ده څه نومیږي موږ چې شرته وایو د شاببو بیا دغه کمیس خوښ دی، اوس به مې داسې نومان اخیستي والا به ګرده وایستا څه و څه، دا خو چې ګرده مړ د دغه نومان واخیستله. بس خیر نومان به والا ډېر نه، خو مقصد نه د لیلا او شالیلا او ګل بلنس چې و لکه د کوم د ګورو دغه کمیسان خوښ دي. نو هر چا که د واده ماده کمیس په کار دی، غواړي یې واده ماده د خیر کې اول یې راوکړي، دغه دوکان کې ډېر ښایسته د واده د لونګي دا ښه دی، دغه دی احمد موسی په پوسو وایي د لونګینې هغې ښه دی، دغه دی. د شنخالي کمیس هم شته، نو دغه دی. بالا راوتلو قربان مو سمه، دلته راللو دا دی. ګوره دا دوکانونه تاسو وینئ ګرده بند دي، فعلا ګرده دا دوکان دی وینئ ګرده بند سوی دی. دغسې چې ګورې شاوخوا ګرده دوکانونه مکانونه ټوله بند دي، په اشکو کې دي. دا چې بیا دا بیا خبره ده چې دوکان دی د چرخ دوکان دی، کوم مثال د چرخ شیان میان په کار دي نه، مثال کوم ماشین د چرخ ماشین په کار دی، ستنه مو په کار ده، مثال همدارنګه نور شی مو په کار دي، بیا تاسو کولی شئ چې د خیر سره دا شان دغه کې رانیسئ. نه خبر چې دا wij zijn vanaf 11 uur tot met 15 uur geopend voor halen en brengen van reparaties. Buiten boventijden komen is overleg mogelijk is. Sta ik te waarde?
یو د کې ما دا دکاندار ته ورسم قربان